په سلامونه او نیکه هیلو مارکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. نن ورځ غواړم ستاسو سره د منټل ډیکلټر یا هم د ذهن د پاکوالي په اړه باندې خبرې وکړم چې دغه منټل ډیکلټر یا هم د ذهن پاکوالی په څه معنا باندې ده. دغه په دې معنا باندې ده چې موږ ستاسې له خپل ذهن څخه بېځایه فکرونه، بېځایه اندېښنې او ګډوډي لرې کړو تر څو مو ذهن آرام، متمرکز او په ښه ډول سره پرېکړه وکړي. دوی ته ویل کېږي منټل ډیکلټر یا هم د ذهني ګډوډیو له منځه وړل یا هم ذهني پاکوالی. دغه زموږ ستاسې ذهن ولې ګډوډ کېږي یا دغه منټل کلټر ولې رامنځته کېږي؟ دا په دې خاطر باندې رامنځته کېږي چې موږ ستاسې ډېر معلومات استفاده کوو. یعنې زموږ ستاسې ذهن چې ده له مختلف ډول معلوماتو سره مخامخ کېږي او هغه معلومات موږ ستاسې مصرف کوو. مثلا انټرنیټ، د سوشل میډیا، د کتابونه دي. نو کله چې موږ ستاسې ډېر معلومات مصرفوو یا هم ډېر معلومات اخلو نو زموږ ستاسې ذهن چې ده ګډوډ کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ ستاسې له ذهني ګډوډۍ سره مخامخ کېږو او بیا په صحیح ډول سره مخ ته نسو تللی یا هم ډېر کارونه چې دي هغه په یو ځل باندې کوو. د دې پر ځای باندې چې موږ ستاسې یو کار په یو وخت کې ترسره کړو او هغه ختم کړو، موږ داسې نه کوو. موږ څو کارونه چې دي په یو ځای باندې ترسره کوو چې د دغو په نتیجه کې زموږ ستاسې ذهن ګډوډ کېږي او په ښه ډول سره تمرکز نشي کوی. او بله خبره دا ده چې موږ ستاسې زیات فکر کوو یا هم د تیر په اړه باندې زیات فکر کوو او یا هم د راتلونکي ته زیات اندېښنه کوو. نو کله چې موږ ستاسې په یو شي باندې بیخي زیات فکر کوو، له حده زیات فکر کوو، نو زموږ ستاسې ذهن چې ده ګډوډ کېږي او په ښه ډول سره تمرکز نشي کوی. او یا هم موږ ستاسې اکثره وخت له احساساتي سټرس یا تشویش سره مخامخ یو. یعنې موږ ستاسې احساسات چې دي منظم نه دي او همیشه د سټرس یا هم د فشار په حالت کې یو. نو زموږ ستاسې ذهن چې ده ګډوډ ده. چې د دغو په نتیجه کې څه رامنځته کېږي؟ کله چې موږ ستاسې ذهن ګډوډ یا منټل کلټر ولرو نو څه رامنځته کېږي؟ اول چې ده موږ ستاسې په خپلو کارو باندې فوکس یا تمرکز نشو کوی، ځکه ذهن هم ګډوډ وي، ذهن هم سوچ مصروفه وي. نو بیا موږ ستاسې نشو کولی چې په خپلو کارو باندې تمرکز وکړو او خپل کارونه په ښه ډول او په کم وخت کې ترسره کړو. چې د دغو په نتیجه کې موږ ستاسې له پروکراسټینیشن یا هم د کارونو د ځنډ سره مخ کېږو. یعنې په دې معنا کله چې موږ ستاسې په خپلو کارو باندې تمرکز نشو کوی نو موږ ستاسې دا کارونه چې دي ځنډوو. هغه خپل کارونه چې دي په خپل وخت سره نشو ترسره کوی او همیشه هم کارونه شاته پاته یي. چې د دغو په نتیجه کې بیا موږ ستاسې له تشویش یا انګزایټي سره مخامخ کېږو، ځکه موږ ستاسې تمرکز نشو کوی، کارونه هم ځنډېږي. نو دغه د دې لامل کېږي چې موږ ستاسې اندېښنه وکړو چې موږ ولې خپل کارونه په خپل وخت سره نشو ترسره کوی. چې د دغو په نتیجه کې موږ ستاسې له ذهني ګډوډۍ یا هم له ذهني ستړیا سره مخامخ کېږو. که چیرې موږ ستاسې د خپل ذهن صفا کړو یا منټل ډیکلټر ولرو یا هم ذهني ګډوډي له منځه یوسو نو موږ ستاسې به څه په لاس راوړو؟ اوله خبره دا ده چې موږ ستاسې به ذهن به هم روښانه سي، ذهن به هم ارامه سي. چې د دغو په نتیجه کې موږ ستاسې کولی سو ښې پرېکړې وکړو، ښه تصمیمونه ونیسو. چې د دغو په نتیجه کې موږ ستاسې کولی سو پروډکټیویټي یا هم یعنې په کم وخت کې ډېر کارونه ترسره کړو، خپل کارونه په خپل وخت ترسره کړو او په ښه ډول یې ترسره کړو. یعنې که چیرې موږ ستاسې دغه ذهني ګډوډي له منځه یوسو، ذهن هم ارامېږي، ذهن هم پاکېږي، ذهن هم روښانه کېږي. چې د دغو په نتیجه کې موږ ستاسې کولی سو ښه تصمیمونه ونیسو او خپل کارونه په خپل وخت سره ترسره کړو. اوس راځو دې ته چې څه رقم دغه ذهني ګډوډۍ له منځه وړلی سو یا دغه منټل ډیکلټر څه رقم لاسته راوړی سو. دلته څو لارې دي چې موږ ستاسې له دوی څخه کولی سو دغه ذهني ګډوډي له منځه یوسو. اول د برین ډمپ ده. دا په څه معنا چې موږ ستاسې دغه خپل بېځایه فکرونه، بېځایه اندېښنې او دغه ګډوډي چې ده دا ټول په یو کاغذ باندې لیکو او هغه له منځه وړو تر څو ذهن ارامه، صفا او په ښه ډول سره فکر وکړي. دویمه خبره دا ده چې موږ ستاسې اولویتونه ټاکو. یعنې په دې معنا هغه کارونه چې ډېر مهم دي، ډېر ضروري دي، هغه اول ترسره کوو او هغه چې ضروري نه دي هغه بیخي پرېږدو. موږ ستاسې په دې کې کولی سو رول اف 3 هغه د دریو کوم قانون چې ده هغه عملي کړو. دا قانون دغه وایي چې هغه درې مهم کارونه چې ستا ته ډېر ارزښت لري، ډېره ګټه کوي، هغه باید ترسره کړي. یعنې موږ ستاسې هغه اولویتونه مشخص کوو،
هغه کارونه چې ډیر مهم دي ګټه ډیره ده هغه ترسره کوو او هغه کارونه چې غیر ضروري دي یا موږ ستاسو ډیره فایده نه کوي هغه نه ترسره کوو. بل کله چې موږ ستاسو غواړو دغه ذهني ګډوډي له منځه یوسو او ذهن مو پاک سي موږ ستاسو ذهن ته دغه انپوټ یا د مواد داخلول چې دي دغه کموو. دا په څه معنی چې موږ ستاسو معلومات کم مصرف کوو موږ ستاسو څومره معلومات ضرورت لرو هغه اخو او هغه معلومات چې بې ځایه دي موږ ستاسو ګټه نه لري هغه نه ترلاسه کوو. یعنی په دې معنی چې موږ ستاسو باید سوشل میډیا یا هم اجتماعي رسنۍ ډېرې ونه کاروو ډېر خبرونه وانه ورو ځکه کله چې موږ ستاسو ذهن ته ډېر معلومات داخل کو که هغه له سوشل میډیا څخه وي له خبرونو څخه یا هم له نورو سرچینو څخه وي نو زموږ ستاسو ذهن چې ده ګډوډ کیږي. او بله خبره دا ده کله چې موږ ستاسو وغواړو چې خپل ذهن مو صفای له ګډوډۍ څخه پاک له بې نظمۍ څخه پاک نو موږ ستاسو یو کار چې ده په یو وخت کې ترسره کوو یعنی یو کار د ځان لپاره انتخاب کوو او هغه کار ترسره کوو ټول تمرکز مو په یو کار باندې کوو تر څو هغه کار موږ ستاسو ختم کړو. یعنی داسې نه کوو چې څو کارونه په یو ځای ترسره کړو ځکه که چیرې څو کارونه په یو ځای ترسره کړو نو فوکس یا تمرکز مو له منځه ځي او دا ټول کارونه چې دي پای ته نشو رسوی او ټول را چپاته کیږي. خو که چیرې موږ ستاسو یوازې تمرکز په یو کار په یو وخت کې وکړو نو هغه کار به په ډېر ښه ډول سره او په کم وخت کې به موږ ستاسو ترسره کړی. او بله خبره دا ده چې کله موږ ستاسو وغواړو ذهني ګډوډي له منځه یوسو یا هم ذهن مو پاک سي موږ ستاسو تفریح کوو یعنی کله چې موږ ستاسو له ذهني ګډوډۍ سره مخامخ سو ذهن مو ګډوډ سي تصمیم صحیح نسو نیوی نو بیا موږ ستاسو یو څه تفریح کوو یو څه استراحت کوو مثلا یو څه قدم ویو یا هم یو څه په آرام ځای کې کینو تر څو مو ذهن افکار بیرته منظم سي بیرته عادي حالت ته راسي او بیا مخته ولاړ سو. بله خبره دا ده چې موږ ستاسو د خپل چاپیریال چې ده دغه پاکوو یعنی په څه معنی که چیرې موږ ستاسو په یو دفتر کې کار کوو او کاري میز هم ګډوډ وي کمپیوټر یې موبایل یې کتابونه یې ورک یي نو بیا ذهن هم ګډوډ کیږي. خو که چیرې موږ ستاسو یو منظم کاري چاپیریال ولرو یعنی په دې معنی چې ډېره ګډوډي نه وي یوازې هغه شیان چې زموږ ستاسو لپاره مهم دي او کار ترې راخو هغه او هغه نور اضافه شیان که مثلا له خپل میز څخه یې که له دفتر څخه یې هغه لرې کوو. کله چې موږ ستاسو په فزیکي ډول سره ښه چاپیریال ولرو صفا چاپیریال ولرو پاک چاپیریال ولرو نو دغومره زموږ ستاسو ذهن ارامه کیږي صفا کیږي او ګډوډي مو له منځه ځي. نو په دې ډول سره موږ ستاسو کولی شو چې دغه ذهني ګډوډي چې ده له منځه یوسو.